أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اے اولاد يعقوب عليه السلام. اوس دي جنا خطاب بني اسرائيل ته او بني اسرائيل دا اولاد دا يعقوب عليه السلام دي. يعقوب عليه السلام زوی د اسحاق عليه السلام چې هغه زوی د ابراهيم عليه السلام دی. د لقب مشهور په اسرائيل باندې، نو ځکه به د يهودو ته ویل کېږي چې اولاد د يعقوب عليه السلام بنو اسرائيل. او د نیکه ذکر په دیو کو الله ته دې سونه چې اے يهوديانو، الله ته اے اولاد د يعقوب عليه السلام اشاره دې ته چې تاسو نیکه خو ډیر نیک عمل سره يعقوب عليه السلام خصوصو او تاسو ځان داغه په شان نکړو، تاسو داغه لار پرې خو ده. نو ځکه ته نیکه آیات کو یا بني اسرائيل اے اولاد يعقوب عليه السلام اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم. رايات كي نعمتنا زماغ چې ما احسان کړې دې پتا سو باندې. ډېر نعمتونه الله يهود لور کړو چې داغه تذکرہ به ان شاء الله پر روانو درسونو کې راشي. واوفوا بعهدي اوف بعهدكم او پورواله وکي په لو زما استاسو سره زب پورکم لو استاسو. الله وی تاسو هغه لوز پوره کی تا کم چې تاسو ما سره کړی دی، زب پورکم هغه لوز کم چې ما تاسو سره کړی. مراد هغه دا لوز کړو چې موږ به الله حکمونه منو، موږ به الله بندگی کوو کبل فرض او کچرته دوی دا لوز پوره کو الله وی تاسو په دی لوز قائم وي، نو زب خپل لوزوم پوره کم چې زب د جنت در کوم، زب تاسو ګناونه بخم، دنیا کې بدل خسته ژوند در کوم. الله وی زم خپل لوز پوره ک. وإياي فارهبون او خاز زمان يريقي. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم او ایمان راوړی په کتاب چې ما نازل کړی دی، تصدیق کوونکی دی دا کتابونو چې تاسو سره دي. کتابونه چې کوم دوی سره دي دغه کتاب تصدیق کوي کوم چې الله نازل کړی دی، مراد ته قرآن دی. یعنی قرآن تیر شوي آسماني کتابونو تصدیق کوي، تکذیب نه کوي. الله وی په دې کتاب ایمان راوړی. ولا تكونوا اول كافر به او مکیږي اول کفر کوونکی په دې قرآن. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا او ما اخلی زما پایتونو باندې لګ دنیا یا پیسې لګي. ثمنا قليلا مطلب دا نه چې ډېری پیسې اخله خو لګي ما اخله، دا مطلب نه دی. مطلب دا دی د ټول دنیا چې را جمع کی کنه نو دا بیا هم لګي پیسې دی په مقابله دی قرآن کې. يهودو کې دا بیماری و چې د دنیا د پاره به د الله دین خرڅون او الله په غوي باندې رد کو چې دا کار به تاسو نه کوئ. وإياي فاتقون او خاز زمان يريقي. ولا تلبسوا الحق بالباطل او مقد ودكوي حق د باطل سرا. وتكتموا الحق وانتم تعلمون او مپټوي حق او حال دا چې تاسو پويږئ. بل بیماری به کی داوا یا به حق د باطل سره ګډ ودکو نو عوام به غریبانان په کشمکش کې واچول، او یا به حق بالکل پټو د سره به بیانونو. الله تو دا کار مکوي، حال د تاسو پويږي یعنی علم د سرشتي چې دا کار ناروا دی. واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة او پابندی د منځ کوي او ورکوي زکات. ورکعوا مع الراکعين او رکوع کوي سره د رکوع کوونکو نه. رکوع د تذکره په دیو کړه خاص کې چې او کې دا کمزوري و چې د جمی منزله بنراتلو، نو الله وتوی چې منځ خو کوي خو د جمی سره کوي.
اتأمرون الناس بالبر آیتاسو امر کوي خلقو ته پنیکی باندې وتنسون انفسکم او هیروي خپل ځانونه ده. بل مشکل به وکړي دا چې خلقو ته نصیحتونه کول په خپل په عمل نه کو ځان یې هېر کړی. الله ورته وایي چې ګوره تاسو دا کار کوئ وانتم تتلون الکتاب او حال دا چې تاسو لولئ کتاب افلا تعقلون آیا نو تاسو د عقل نه کار نه اخلئ. یعنې ښه علم د سره شتي نو اول خو پکار دی چې تاسو دا علم په خپل ځان باندې لاګو کړئ بیا نورو ته بیانوئ. او دلته دا فایده به ذکر کو. بعضې فایدې داسې چې د هغې بیانول لازمي هغه ده اکثر عوام دا وایي زه په خپله په مسله باندې عمل نه کوم نو بل ته هم نه بیانوم. لکه ته ولې چاته نه وایي چې مونځ کوه زه په خپله مونځ نه کوم زه په خپله وایي ګیره وړه کوم ځکه بل ته نه وایم چې ته ګیره مه وړه کوه. دا غلطه خبره ده. وجه دا ده یو سړی په خپله ګناه کوي او یو بل ته نصیحت نه کوي نو دی په دوو ګناهونو کې واقع دی. او یو سړی په خپله ګناه کوي او بل ته نصیحت کوي نو دی په یو ګناه کې واقع دی. د هغې یو نه غوره دی کوم چې په دوو ګناهونو کې واقع دی. نو دا کمزوري خبره د عوامو وی نصیحت به هله کوي چې په خپله پې عمل دا صحیح خبره ده. د دقه شان چې اول به په خپل عمل کې بیا به نصیحت کوي. خو یو سړی کمزوری دی په خپل عمل ونه کړو. لکه یو سړی دی په خپله نشه کوي بل ته وایي نشه مه کوه دا ښه کار دی چې دی بل ته نصیحت کوي. نو کم سے کم په هغه یو حکم د الله باندې خو عمل وکړو که نه بل ته خو نصیحت وکړو. واستعینوا بالصبر والصلاة او مرسته واخلئ د الله نه په صبر کولو او په مونځ کولو سره. یهود په دې ویرېدو چې دا خو الله په موږ باندې هر څه بند کړو نو دا پیسې و موږ د کوم ځای نه او دا ډوډۍ و موږ څنګه خورو دا خېټه به څنګه ساتو دا خو ټولې هغه حرامې لارې په الله بندې کړي که نه. نو الله ورته ووایي صبر کوئ مونځ کوئ او د الله نه مرسته غواړئ. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين او یقینا دا کار خامخا ډیر ګران دی مگر پاجزی کوونکو نه دی ګران. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم دا کسان دي چې دوی یقین ساتي چې یقینا دوی ملاویدونکي دي د خپل رب سره وانهم الیه راجعون او یقینا دوی خامخا هغه ته ورګرځېدونکي دي. یا بني اسرائیل ای اولاد یعقوب علیه السلام اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم رایت کئ نعمتونه زما هغه چې ما درکړي دي تاسو ته وانی فضلتکم علی العالمین او یقینا ما تاسو غوره کړي په مخلوقاتو. سوال زړه کې راځي چې دا امت خو د ټولو نه غوره امت دی نو څنګه الله بني اسرائیل ته وایي؟ نو جواب دا دی چې الله هغوی ته وایي چې ما تاسو د هغه وخت چې کوم خلک دي په هغو مې غوره کړي. یعنې بني اسرائیل چې کوم زمانه کې وو نو د ټولو نه غوره وو. خو ټولو انسانانو کې په ټولو امتونو کې بیا غوره زموږ امت دی. زموږ امت بیا د بني اسرائیلو نه هم غوره دی. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا او ویریږئ د هغه لویې ورځې نه چې نه به شي لرې کولی هېڅ نفس د بل نفس نه څه شی. اوس الله یېره ورکوي د آخرت په باره کې او دا خبره ساتي چې یو مجرم چې بچ کېږي نو هغه په یو څو خبرو بچ کېږي. یو دا چې یو سړی د بل په ځي باندې کار وکړي چې یعنې دا یو ونیسه او دی پرېږده کله مجرم په دې طریقه باندې بچ شي. دویمه دا چې مخوریز خلک ورشي سفارش وکړي یو مجرم بچ شي. درېیمه طریقه دا ده چې پیسې ولګوي ډېر مالداری پیسې ولګوي یو مجرم بچ شي. څلورمه طریقه دا ده چې ملګرو ته آواز وکړي او هغوی راشي په زور یې راخلاص کړي. نو په دې څلورو طریقو سره مجرم بچ کېدی شي. خو الله وایي چې دا څلورو نه طریقې په آخرت کې نه چلېږي. یو ګوره دغه ووایي چې یو نفس د بل نفس نه څه شی نشي لرې کولی. الله وایي زه د یو په بدله کې ګوره بل نه رانیسم. دویمه ولا يقبل منها شفاعه او نبشي قبل دې د دغه نفس نه سفارش. اوس که مخوري سړی سفارش کې د قیامت په ورځ او الله یې نه قبلي نو نه قبلي. ولا يؤخذ منها عدل او نه به اخیستلی کېږي د هغه نه څه بدله چې پیسې به ورکړي. الله وایي نه.
ولا هم ينصرون او نبد دوی سره مرسته کیږي. وإذ نجيناكم من آل فرعون او کله چې منګ تاسو خلاص کړی د فرعونیانو نه. وس الله بني اسرائیل سره خطابونه دي، شپږ خطابونه به الله کوي. نو په دې بعضو کې الله نعمتونه ذکر کړي او په بعضو کې عذابونه ذکر کړي. نو نعمتونه دې دپاره ذکر کړي دي چې وګوره ستاسو پلار نیکه باندې الله وایي ما دومره احسانات کړي، نو پکار دی تاسو زما خبره ومنئ. عذابونه دې دپاره ذکر کړي دي چې وګورئ موجوده یهودو څنګه چې ستاسو په نیکونو باندې عذابونه راغلي دي چې ګوره په تاسو باندې هم راتلی شي. و دې ځکه ګوره الله دغه وخت یهودو ته وایي کوم وخت کې چې قرآن نازلېده وایي ما تاسو بچ کړي د فرعونیانو، حالانکه الله بچ کړي د دوی نیکونه دي بني اسرائیل کوم مشران چې، خو په مشرانو باندې احسان ده، په کشرانو باندې هم احسان دی. ځکه اکثر چې څوک د چا سره د مشرانو سره ښه وکړي نو بیا کشران هم دا خبره یادوي وایي د دوی سره ښه کوي ځکه چې دوی زموږ د مشرانو سره ښه کړي وو. وإذ نجيناكم من آل فرعون او کله چې منګ تاسو خلاص کړی د فرعونیانو نه. یسومونکم سوء العذاب رسول به تاسو ته بد عذابنا. یذبحون ابناءکم علالول به زامن ستاسو ویستحیون نساءکم او ژوندی به پرېښودي زنانه ستاسو. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم او پدی نجات کی انعامو د طرف در رب ستاسو نه لوی. الله د لوی انعام دی چې ما په تاسو کړی د دومره سخت او زورور باچانه او دغه د قوم نه الله ما تاسو خلاص کړی. وإذ فرقنا بكم البحر او کله چې جدا کو منګ ستاسو د بچ کولو د پاره دریاب. دا واقعه د موږ تفصیل نشو کولای ځکه چې دا خو لفظي ترجمه ده چې کله بني اسرائیل د موسی علیه السلام سره روان شو او شاته پسې فرعونیان ورسېدو او هغوی په دریاب باندې واوړېدو. الله ورته هغه دریاب په منځ باندې دوه ټوکړې کو، په منځ کې لار وویسته او پای باندې بني اسرائیل سره د موسی علیه السلام تیر وتو. الله وی فانجیناکم بس خلاص می کړی تاسو واغرقنا آل فرعون او غرق می کړل فرعونیان وانتم تنظرون او تاسو ورته کتل. ګوره دا فایدې دې ساتي وي تاسو ورته کتل وجداري چې کله ورته دوی کتل او د دوی په مخ کې الله غ تبا کړو نو پکار ده چې بیا خو په الله باندې ښه مضبوط ایمان وي، بیا خو د سره نافرماني نه کولی. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة او کله چې منګ واده وکړه د موسی علیه السلام سره د 40 شپو. موسی علیه السلام تلو کنه کوی تور ته 40 شپو لالته تلو، الله ولته تورات ورکړو. دي ظالمانو سجلوا کو بني اسرائيل. ثم اتخذتم العجل من بعده بيتاسوني وسخه فبندگي سرا ورستو د تک د موسی عليه السلام نا وانتم ظالمون او تاسو ظلم كون كوي لوی ظلم شرک ته او دوی په شرک کې اخته شو. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك بیا منګ معافي وکړه تاسو ته ورستو د دې شرک نه ده لعلكم تشکرون د دې لپاره چې تاسو د الله شکر وباسئ. بیا الله معاف کړو هغه او یا کسان بیا ځان سره موسی علیه السلام بوتلو توبې لپاره چې توبه موږ وباسو. الله سبحانه وتعالی وی بیا ما پتا سره رحم وکړو توبه مې دل قبول کړې دې لپاره چې شکر وباسئ تاسو. او شکر الله غ نعمتونه را یادې کړه تاسو ته وی چې اوس بني اسرائیل ته خطابونه دي یا به الله نعمتونه را یادې او یا ته عذابونه را یادې. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان او کله چې ورکو منګه موسی علیه السلام ته تورات او فرق کون کی معجزې. والفرقان
کتاب نه خو مراد تورات ته، فرقان نه مطلب هغه معجزې چې فرق به راوستو د حق او د باطل په منځ کې. لعلکم تهتدون، د دې دپاره چې تاسو هدایت واخلئ. وإذ قال موسى لقومه، او کله چې وی موسی علیه السلام خپل قوم ته، إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، اے قوم زما یقینا تاسو ظلم کړی دی په ځانونو خپلو په سبب د نیولو ستاسو سخي لره په بندګۍ سره. فتوبوا إلى بارئكم، بس توبوا باسي خپل خالق تا، فقتلوا أنفسكم، نو وجنی خپل ځانونه. دا توبې طریقه ولاوي موسی علیہ السلام ته توبو بس الله ته توبه سوا چې دوی بزان وجني یا به یو بل وجني، دا توبه. ذلكم خير لكم عند بارئكم، دا کار غوره دی ستاسو د پاره پنځ د خالق ستاسو. فتاب علیکم، نو الله مهرباني وکړه پتاسو. رب العالمین په مهرباني دا وکړه چې منې کړو چې زبزان موجني او ما د توبه قبول کړه. ګور الله ته وستاسو په مشرانو باندې ما دومره رحم کړو چې هغه کله د یو بل د وجلو اراده وکړه. موسی علیه السلام ته یو بل وجني چې الله توبه قبول کړي. الله اعلان کوي ما توبه قبول کړي د مو وجني ځانونه. الله د ادي کشرانو ته چې تاسو د پلار نه کسر ما دومره خ کړي. فتاب علیکم، نو الله مهرباني وکړه پتاسو. انه هو التواب الرحیم، یقینا الله ډیر توبه قبلونکې مهربان دی. وإذ قلتم يا موسى، او کله چې تاسو یې موسی، دا بني اسرائیل ډیر بېدبیم کړي دا بعضو پکې د موسی علیه السلام او د دوی ناشنا مطالبې وي، ناشنا خبرې وي د دوی. اوس دا ګور الله سبحانه وتعالی د دوی بله خبره ذکر کوي. کله چې وی تاسو اے موسی لن نؤمن لك، هیڅ چېرې موږ په تا باندې ایمان نه راوړو حتی نرى الله جهرا، تر دې چې موږ وینو الله ښکاره. دا کله چې موسی علیه السلام ځان سره اویا کسان بوتلو توبې دپاره چې موږ یعنی توبه وباسو، ځکه چې قوم څخه نیولې دی په بندګۍ سره. نو موسی علیه السلام چې کله د الله سره خبرې وکړي راغی دوی ته خبره وکړه، دوی موږ ستا خبرې نه منو، موږ په ته یقین نه ساتو چې تا به د الله سره خبرې کړي، ځکه په رښتیا دا خبره دي چې الله دې موږ ته راښکاره شي. فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، نو ونیولی تاسو تندر او تاسو کتل. الله بیا عذاب راوسته پاټي تندر ونیو دوی کتو ټول مړ شو. ثم بعثناكم من بعد موتكم، بیا منگ را ژوندي کړی ورستو د مرګ ستاسو نه. د دې لعلکم تشکرون، د دې لپاره چې تاسو شکر وباسئ. الله وګوره ما دې سم کولی شو چې دغه اویا کسان مې دغه شامل پرېښود دی، الله وینا ما را ژوندي کړو، نو دا څومره ښه کړي دی الله وایي. وظللنا عليكم الغمام، او سورې کو منګه یا او سورې کړي منګه پتا سو باندې وریځي. وانزلنا عليكم المن والسلوى، او راولي ګل منګ پتا سو باندې تورنجبینو مړزان. دا په میدان تیه کې چې کله دوی په میدان تیه کې پراته وکنه، الله پیدا نری نری وریځې راوستي، سورې پې جوړ کو، تیار خوراک به دوی لراتو د مړزانو په شکل کې، د تورنجبین په شکل کې به دوی لراتو. کلوا من طیبات ما رزقناکم، خورئ د پاک هغه نه چې موږ درکړی دی تاسو ته. وما ظلمونا، او دوی ظلم ونه کو په موږ باندې، ولکن كانوا انفسهم یظلمون، مگر بزانونو ظلم کو. ګوره یو سړی د الله خبره ونه مني نو الله وي موږ سره څوک ظلم نشي کولی، خو بخپل ځان باندې ظلم وکړو ځکه چې ځان یې جهنم ته ورسوو. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، او کله چې موږ ووی ننوځئ دې کلي ته، دوی ته دا امر وشي چې تاسو دې کلي ته ننوځئ، او د کلي نه مراد چې دی نو هغه بیت المقدس دی، چې تاسو دې ته ننوځئ. فکلوا منها حیث شئتم رغدا، نو خورئ د هغې نه کوم ځای کې چې ستاسو خوښۍ پراخه.
وادخلوا الباب سجدا او داخل شي دروازې د کلی ته سجدا کوونکی. سجده کوونکی نه مراد عجزي کوونکی، یعنی سرونه ټیټ کوي چې کله تاسو بیت المقدس ته ننوځئ. الله دومره غټ دشمن تباه کو تاسو له بیت المقدس درکو نو اوس عجزي وکړئ الله ته. لکه حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله مکه فتح کړه ننوتونه دا سری ټیټ کړه او عجزي کول الله ته. دغه شان ګوره دي چې الله بني اسرائیل ته یو امر دا وکړو، دویم ورته څه وویل؟ وقولوا حطه او وایئ تاسو ټکې د حطه. د دې مطلب دا و چې یعنې الله موږ ته بخانه وکړه، د هغوی په ژبه کې دا مطلب. که تاسو دا دواړه وکړو دا کارونه، نغفر لكم خطاياكم من بوبخو تاسو تاسو گناهنا وسنزيد المحسنين وزرد چې من بدیر کو نیک عملو لرا. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، بس بدل کو کسانو چې ظلم کړو وینا لرا په غیر داغي وینا باندې چې ویلی شوی و دوی ته، او وینا بدل کړه. قصیب دا کاریونه کو چې وینا بدل کړه، هغه حته ټکیم بدل کو او الله ته عجزي وکوي نه نوځي با هغه مونږ کړه. ځکه دا راځي تفسیر کې چې او په روایت کې راځي ويفدخلوا يزحفون على استاههم، دوی ننوتو دي کلی ته چې په کوناټو باندې تولیدل، اذان سری ټیټ نه کو عجزي الله ته ونه کړه. دغه حکم نمی او مذاق جوړ کو او بیا ته الله وی تاسو وای حطه، نو دوی د حطه په ځای حنط فی شعره، من خو دې شي غنم په کار دي چې ویخته پی ولاړی، ودلته هم ټوغه وکړه او هغه حکم د الله ونه منو. سی چلو کو الله فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، بس راولیگو منگا پا ظالمانو باندی بد عذاب دا اسمان، اللہ پیم عذاب راوستو. طاعون و ننکی پی اللہ رویستے چی باغی سر دوی تباشو، بما كانوا يفسقون پا دی وجه چی دوی نافرمانی کولا. بیا دوی مطالبه وکړه په صحرای سینا کې او په دغه ځای کې چې کله دوی اوسېدو موسی علیه السلام ته ویې زمونږ اوبه پکار دي. وإذ استسقى موسى لقومه، او کله چې اوبه وغوښتې موسی علیه السلام د پاره د خپل قوم، فقلنا اضرب بعصاك الحجر، نو موږ وی ووهه په دې خپلې امسا سره دغه کاڼې، فانفجرت منه 12 عینا، نو روانې شوې د هغې نه 12 چینې. الله 12 چینې راوځي د 12 قومونو، نو چې اختلافات یې خپل منځ کې نه راځي، نو الله ټولو دپاره جدا جدا چینه روانه کړه. قد علم كل اناس مشربهم، یقینا معلوم واهر یوی ډلې ته خپل ځای د څکلو یا ګودر ورته معلوم. کلوا واشربوا من رزق الله، منګوی خورئ اوس کوي د رزق د الله نه. ولا تعثوا في الارض مفسدين، او مگر ځئ په ځمکه کې فساد کوونکي. دا ورته الله په دې وځي چې کله یو سړي کار نه کوي، کار خصوصا ځوان سړی او تیار خوراک ورته میلاویږي او څښاک هم تیار راځي، نو دی بیا فساد جوړوي په ځمکه کې، پالتو ګرځي، بیا غلط کارونه شروع کوي. نو الله ورته چې خورئ اوس کوي، خو دا چې فسادونه مه کوئ. وإذ قلتم يا موسى، وكل تاسو يا موسى، لن نصبر على طعام واحد، هجر من صبر نكو بيو قسم خوراك باندي، فادع لنا ربك، بس دعاو غواړه زمونږ دپاره د خپل ربنا، یخرج لنا مما تنبت الارض، چې راوباسي موږ لره د هغه څه نه چې زرغونوي ځمکه، من بقلها د هغې د سبزیانو نه، وقثائها او د بادرنګ د هغې نه، وفومها او د اوږې د هغې نه، وعدسها او د دالونو د هغې نه، وبصلها او د پیازو د هغې نه. دا دوی بله مطالبه وکړه، موږ د تورنجبین او مړزان او دا په مخه خورو، موږ ته زړه والی دی، موږ یې تنګ کړي. نو الله ته ووایي چې الله موږ له دغه خوراک راکړي دا کوم چې دوی یاد کړو. دا نه چې دا خوراک په هغه ټیم کې نه و، خو لکه دوی چې موږ دور دا خوراکونه نه کوو، موږ دا سبزیانې خورو، دالونه خورو، بادرنګ خورو، پیاز خورو، زموږ دې ته زړه شوی دی.
قال ورت موسى عليه السلام اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير ایا تاسو به بدل کې اخلي هغه چې هغه معمولی دي په مقابله د هغه سکی چې هغه ډېر غوړه دي لیونی نو چې سړی تیار خوراک روان دي مزیدار او دوی زداناله موجوده خوراک اهبطوا مصر نکشی و خارتا دا خواسانه دا موسیٰ علیہ السلام وتو دیگه غختو دا سزورت تا خوی کارتا کشی او مزدوریانی شروع کی او پسل شروع کی او دا هر سبت ملوش فإن لكم ما سألتم بس یقینا ستاسو دا پار پائی کی آغا سدی چه غاڑی تاسو وضربت عليهم الذلة او اوالش وپاغوی باندی رسوائی یا اوالش وپاغوی باندی ذلت والمسکنة و خواری اللہ پدوی باندی ذلت راوستو خواری پی راوستو خوار غریبانم بگرزیدو او بدقه پسلونه به کول او بدقه پټو کې بپراتو دغه چې هغه نعمتونه او چې نعمتونه چې الله ول ورکړي وي دا موږ له بدل ک وباءوا بغضب من الله او اختشوا بغضب د الله کی ورډري سزاګان ول الله ورک ذلت پراغه خواري پراله او د الله په غضب کې اختشو د سب دي د لسنه چې دوی د خوراک وختلې یعنی دوی ډیر ګناونه کړی باز دادي ذلك دا پدی وجه بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله يقيننا غوچی کفر بکو پایتونو د الله ده ويقتلون النبيين بغير الحق او جلب پیغمبران بنا حق ذلك دا کفر پدی وجو بما عصوا چی دوینا فرمانی کولا وكانوا يعتدون او اغوی زیاته کون کیو وصلی دا خبر پدی ایت کی بیانی پدی روان ایت کی چی ڈلولا او نمونو لا اعتبار نشتی اعتبار عمل لده ان الذين آمنوا يقيننا خلق چی ایمان راوڑے دی والذین هادوا خلق چی یهودیان دی والنصارى وعیسایان والصابئین وصابیان دی یهود و نصارا خوازی دی صابیان چاہتا ہوئی نو پدی که بید مفسرین و اختلاف تے چاویلی دی چی صابی آغا چاہتا ویلے کیگی چی آغا با دیو دین نواوڑی دو بل دین تا خلقو بوی دا صابی شو بازو دا ویلی چی دا ابراہیم علیہ السلام قومو چی دوی با دستورو بندگی کولا او چا نور سی ویلی دی الغرز اللہ طولی آغا دلی ذکر کری که یهودیان دی که نصارا دی که صابیان دی که هر سوک دی اعتبار سره د نمونو لنه دی چې زه یهودی مزه کامیابی مزه نصرانی مزه کامیابی مزه پلانی ډله کې مزه پلانی مسلک کې نه من آمن بالله واليوم الآخر چا چې ایمان راوړو د دوی نه په الله او په ورځ د آخرت وعمل صالحا وعمل وکنیک فلهم اجرهم عند ربهم نو د دوی د پاره اجر د دوی د پنځ درب د دوی ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون او نبی سیر بدوی باندې او نبدوی غم جنکیږي وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ أو كَلَچِ مَنْغَا غَسْتِوَا وَدَسْتَا سُنَا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورِ او چتکڑیو منگستا سودا پاسا تور غر وصل اللہ دا بنی اسرائیل بلا خبر بیانی اللہ پا دوی بانی دا تور غر رو چتکڑیو دا کلا چی موسیٰ علیہ السلام لاللہ تورات ورکو او واپس راگی بنی اسرائیلو پسی و توی دا کتاب اللہ مالا را کڑے اوی چې تاسو په دې عمل کوئ اوی منګې نه منو دا خو ډېرې سختې مسلې دي او دا خو ډېر سخت احکام دي دا به موږ څنګه منو الله پې دا غر دې اوچت کو له پاسه پې ودرول او د وریځې په شان نو دوی د یېرې د لاسه په سجدو کې پرېوتو او وی منګې منو الله تعالی خبره ذکر کوي خذوا ما آتيناكم بقوة من قوي واخلي دغه کتاب چې من تاسو ته درکړې ده پتا قد سره یعنی عمل پکوي
په تورات باندې واذکروا ما فی او رایات کې هغه حکمونه چې بدی کې دي لعلکم تتقون د دې لپاره چې تاسو کې تقوا راشي ثم تولیتم من بعد ذلك نبیا تاسو اوریدئ ورستو د دې لوزنا فلولا فضل الله علیکم ورحمته نو کچرته نه فضل د الله پتا شو مهربانی دا لکنتم من الخاسرین نو بتا شو د تاوانیاننا ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت او یقینا تاسو ته معلوم دي هغه کسان چې زیاتې کړي تاسو نه په ورځ د خالق اوس بلی واقع ته الله اشاره کوي دا مشهور واقع ده او دې تفصیل په سوره اعراف کې راشي چې الله سبحانه وتعالى په دوی باندې د هفته په ورځ د احکار منع کړو نو دوی دغه لپاره چالونه جوړ کړو دغه لپاره دوکي کولې نو بیا به دې چې چل کو چې دجال به موت د جمعې په ورځ ورواچو او د اتوار په ورځ به راوچت کو نو چې موږ ښکار نه کړی دا خو بس دغه کې بخپل ختی دي دا دوکي دړکی شروع کړن الله اوس دغه يهودو ته وي تاسو ته ګوره دا خلکو حال معلوم دی هغه د هفتې په ورځ زیاتې کړو فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين بسوي منغا غوي تشيتا سو شادوغان زليلان الله دا غوي شکلونه مسکړو شادوغان او خنزيران ته الله جوړ کړیو د سورج لپاره به مړش او دا خبره کمزوري ده بس خلک وي د نن سبا چې کم شادوغان دي دا بني اسرائیل دی الله چې بدل کړو نو دا په دې خبره څه دلیل نشته فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها نو من وګرځو دا کله عبرتناک سزا دا غچا د پاره چې مخکې د دې کله نه دی او هغه چې ورستو دی وموعظه للمتقين او نصيحت د پاره د تقوا والو دا کله اوس عبرت شو ګر ټول د پاره چې مخکینی خلک دی او کورست راتون کې الله د ټول د پاره ما د کله د عبرت یو قصه وګرځوله او نصيحت مو وګرځو وإذ قال موسى لقومه او کله چې وی موسی عليه السلام خپل قوم ته ان الله يأمركم ان تذبحوا بقره يقينا الله تاسو ته امر کوي چې لکي وغوازا اوس ګوره دا الله د دوی بل مرض بیانې دوی بل الله په حکمونو کې دا چون چرا ډیره کوله ولی او څنګه او منګه او غوی او چونک او څنګه او چوناچ لکه نن سبا دی باسط چې قرآن او حدیث بیان کوي هغه د قصې شروع کی او دوی ته موسی علی السلام ساده خبرو کړې وی څه چلو کوي الله تاسو وی جواله لک هدا دی غوا د تخصیص په دیو کال ته دوی دغه بندگی کوله دي اسخي هغه بندگی کړي او په خان او غسرات په ځړ کې پراتو نو الله غواړي چې د دې زړنه د غواغه او د سقي غسرات هغه بالکل ختم شي نو ځکه ته الله وی غوا لاله کې د موسی عليه السلام په جبه وته صرف ود دوی او غوا لاله کې قالوا يا غوي اتتخذنا هزوا ايتنسي منغا پټو باندې خوښ مونږ پورټوي کې دا څنګه خبره شو چې غوا لاله قال موسى عليه السلام اعوذ بالله زپنای غواړم په الله سره ان اكون من الجاهلين چې شمدنا پوهانونه موسی علیہ السلام چې ټوغه نکوم الله دې نه کې جاهل شمو او بیا ټوغه کوم او دې چې ټوغه کوم چې هم الله دې سی وي الله دې وي نه کې دې سی وکم قالوا يا غوي ادع لنا ربك يبين لنا ما هي او دعا غواړه زمونږ د پاره د خپل ربنا چې بیان کی منګه چې بیان کی منګ ته چې څنګه دا غوا ګوره دې ته پوښتنه ته سره ضرورت نه خدای دا غوي هغه چون چراو چې الله په احکامو کې به کول کدوې ډاری غواله لکړه خبره بشه خو نه دوی نه او الله ته وی چې دا غوا به څنګه نو دا اوس دوی سوال اولنې سوال د دوی د عمر کړي دویم سوال به د رنگ کړي او دریم سوال به دغه د کار په باره کې کړي دا سوال اوس دوی د دغه د عمر په باره کې چې څنګه عمر به
قال غورتوي إنه يقول يقينا الله إنها بقرة داغوادا لا فارض ولا بكر نبودي زلدا وننوي زواندا عوان بين ذلك درميان دب مزدديكي ففعلوا ما تؤمرون وسكي أغكا چتاسو حكم كي اکه دوی د غوا کتلې بیا خبره ختم شي او نن بل ته پوښیمو کو د رنگ په باره کې قالوا يا غوي ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها وغواړه زمونږ د پاره د خپل رب نه چې بیان کی مونږ ته چې سده رنگ داغي قالوا يا إنه يقول يقينا الله إنها بقرة صفراء يقينا دا يوغوادا زير رنگ والا فاقع اللونها خالص دي زير رنگ داغي تسر الناظرين خوشالوي كتنكو لراب داسي سفارنگي دي تکزیړ چې سړی وته ګوري نو خوشالي قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي دوی وغواړه زمونږ د پاره د خپل ربنا چې بیان کی مونږ ته چې څنګه د عمل داغي إن البقرة شابه علينا يقينا داغوا قدوڑ شوا فمن باني نو خواوی قدوڑ اکڑا الله خو نه ګډوډ کړي الله خو ته پاوله کې سیب د غواویلو به وته مغه جوابونه چې کوم مطالبات وکړو خو واځي جوابونه ورکړو ظالمانو وي غوا په موږ باندې ګډوډ شو وإنا إن شاء الله لمهتدون أو يقينا منك كچرت د الله خوخشن مقصد رسيد كيو قالوا موسى عليه السلام إنه يقول يقينا الله إنها بقرة داي وغوادا لا ذلول تثير الأرض ندي سټړ ولې شوی داغي چیز مکاړی ولا تسقي الحرث او نوب كيف سلرا مسلمة لا شية فيها روغ رمټ دا اسداغ پکې نشتی دیږي کو الله وی چی یعنی داغه غاړه نه د وتلی چیز مکاړی یا فصلونه خړو بکی د یو کارو مغنه کوي او د هر عیب او نقصان نه پاک غوا بګوري قالوا الآن جئت بالحق اغوی خاخا واستراولو پورا بیان دین مخی بیان سنا مکمل خونو وشوی موسیٰ علیہ السلام تو وستی خبر سپاکڑا دا دوی زان تگران اکڑا فذبحوها وما كادوا يفعلون نو حلال اکڑا و دوی نجدی نو چی دا کاری کڑے وی کو خودیر پا یعنی پته پوسونو او په ډیره خو دی خو هغه کاری به کو په کار خو دا و چې مؤمن خوشان دادی چې الله او الله د پیغمبر طرف نه حکم راشي ډایرک په عمل کی وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا او کله چې تاسو قتل کو یو نفس نو مختلف شوي داغه په بارکی والله مخرج ما كنتم تكتمون او الله راويستون کې دی هغه سيزونو لرا چې تاسو پټوي حاصل داري چې دا یو کسو چې هغه خپل تر وجلو په دې بني اسرائیل کې او دا تر د مال د پاره وجلو یا دا چې د دې تر د خزه خو په دې باندې مهینو دا غي د پاره وجلو الغرض خپل تر وجلو نو دا تر خپل ملکو د ظلم وکړو بیا دوی کې اختلاف پیدا شو چې دا بچا وجلې چا بني وجلې الله تعالی طریقو هو فقلنا ضربوه ببعضها بس منغوي چې تاسو وای دې مړی لرا په بازي سد دی غوا هغه غوا واقع نږدې و دوی غواله لکړو الله ته دې غوا د سې سره والی او بری مړی وای كذلك يحيي الله الموتى دغشار جندكي الله مړو لرا بس هغه پاسلو او ګوته کې خو د اخبار وربني د زوجلې ما ويريكم آيات او خيتا ستلا دخل قدرت نخي لعلكم تعقلون د دې د پاره چې تاسو د سوچ نه کار واخلئ
ثم قست قلوبكم من بعد ذلك بیا سخ شزرون استاسو رستو د دین خنا دومره ظالمانو چې دا مړی راپاسېدو او حال یې ووي زه دې پلاني وژلی یم او دوی د هر څه په خپلو سترګو ولیدو بیا یې ووي نه نه دوی به ده به نه یې وژلی الله وایي دا ستاسو څومره سخت زړونه چې دومره واضحه نښې ما تاسو ته وښیي مړی مې راپاسه او هغه وینا وکړه بیا هم تاسو یې نه ده نه وچلې دومره ستاسو هغه زړونه سخت شو فهي كالحجارة أو أشد قسوة بس دا پشان د کانو شو یا زیاتی پسخوالی کی وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار او یقینا باز د کانو نه خامخا غدي چې بیږي داغین نهرنا وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء او یقینا باز د دین خامخا غدي چې وچوي نو راوزي داغین وبا وإن منها لما يهبط من خشية الله او یقینا باز د دین خامخا غدي چې رارغړي د وجې د یری د الله نه یو کانو تو ګره د بازو نه پکې اوبه روانې شي باز راورغړي د الله د یری د لاسه الله وي ستاسو رسولونه وي دغه کانو نه مسخ شوي وما الله بغافل عما تعملون او نه دی الله بې خبره د هغه عملونو نه چې تاسو یې کوئ اوس ګوره الله سبحانه وتعالی د موجوده یهودو عیبونه به بیانوي کم یهود چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې وو افتطمعون ان يؤمنوا لكم ايتاسو تمساتي چې دا يهوديان به ایمان راوړي ستاسو په خبره وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله او حال دا چې وی ډله د دوی نه چې اورېدو به کلام د الله خبرې د الله نه مراد تورات دی دوی به د الله د خبرې اورېدي په دوی کې بیماري وه او دین اوله فایده دا د ساتي چې آسماني چې څومره کتابونه دي د ټول حقیقت کې د الله خبرې دي ټول د الله خبرې دي ایو مولوی صاحب ویلي دي قرآن صاحب د الله کلام دی او نور آسماني کتابونه نه دي نو دلته ګوره د الله دي چې تورات تم کلام الله وي وی دا خبرې وي زما قد یهودو کې څه بیماري وه واورېدې به د الله خبرې ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه بیا به بدلولې معنی داغې وروستو د دې نه چې پوهه به شو په معنی داغې وهم یعلمون او دوی پوهېدل چې دا د ګناه کار دی دا نن سبا هم داسې ډېر شتي زموږ په دې امت کې هم شتي قرآن او حدیث له معنی بدلی را بدلی خپل علمات کی چې خبره د مذهب او د ملک او د جبی سره او زموږ د مولوی صاحب سره او زموږ د امام صاحب سره برابر شي